زلزلې ولې ډېرې شوي دي او زلزلې ولې راځي، د دې وجه څه ده؟ ډېر قیمتي بیان دی چې دا زلزلې ولې راځي. نو راځئ چې ویورو ټول په شریکه باندې دا بیان. الله رب العالمین زی په قرآن کې د زلزلو تذکره کړې ده. تاسو چې د دې میډیا د جاهلانو ته ګورئ او د کفارو د ذهني غلامانو ته ګورئ او دا چې د دنیا د دې ماده پرستو یو څو خبرې زده کړي دې ته ګورئ، نو د خپل رب دا کلام ولې نه راخلی چې نن 1500 کاله مخکې نازل کړی؟ دا ټولې خبرې به کړي دي. څومره قومونه دي چې الله رب العالمین په زلزلو تباه کړي. تاسو د قارون د واقع نه ده کتلې قرآن کې سورې قصص کې؟ الله رب العالمین ورته ځمکه ونه شلوله او سره د خپلو خزانو، سره د خپل هغه محل، هغه بنګلې، سره د خپلې سورلۍ، سره د خپلو خزانو یې په دې ځمکه خښ نه کړو. تاسو ته د نوح علیه السلام واقع نه ده معلومه چې الله رب العالمین په کم طوفان کې هلاک کړ چې بره نه موبره روانې او د ځمکې نه موبره ووتلې، او د مختلفو قومونو الله رب العالمین عذابونه ذکر کړي په زلزلو باندې، په رجفه باندې. الله وایي ځمکه مې په ولړزوله، زلزله مې پرې راوسته او تباه و برباد مې کړه. د الله رب العالمین سره ناشنا عذابونه دي، خو دې کې د الله حکمتونه دي. چا باندې داسې واقع عذاب شي او د چا دپاره ابتلا او امتحان شي. مؤمنانو دپاره د امتحاني او د مجرمانو او کافرو دپاره عذاب وي. لکه وروستو انشاءالله دې باره کې زه حدیث ویم، ځکه مونږ چې کومه خبره کوو مونږ به په دلیل کوو الحمدلله چې د قرآن او حدیث په رڼا کې خبره وشي. اوله خبره، دا زلزله چې کله راځي د دې حکمتونه علماو لیکلي دي. یو حکمت یې دا دی چې تا ته د الله د دې نعمت پته ولګي چې ګوره دا ځمکه څنګه په قلاره ولاړه ده، چې دا زلزلې نه راتلې بیا تا ته په دې آرام د دې ځمکې د ودرېدو د نعمت قدر نه معلومېده. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي دا د ځمکې ثبات او استقرار دا زما په تاسو نعمت دی بندګانو. که دا ما وخوځوله څوک یو طاقت په دنیا کې نشته چې به یې راټینګه کړي چې کله زه وخوځوم او کله پې زه زلزله راولم. الله رب العالمین فرمایي الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء. الله هغه ذات دی چې دا ځمکه ستاسو دپاره ځای د قرارۍ ګرځولی دی، دا په آرام باندې ده او تاسو پکې ژوند تېروئ. ستاسو د ژوند تېرولو اسباب پکې الله درته پیدا کړي او تاسو یې داسې په غفلت استعمالوئ او خپل لوی الله نه را یادوئ چې دا دومره ښکلې ځمکه یې راته غوړولې ده. ستاسو دپاره په دې کې دا فصلونه او میوې کرلی کېږي او بیا یې تاسو خورئ. ستاسو دپاره په دې کې اوبه روانې دي او د اوبو خزانې پکې لاندې موجود دي او هغه راوځي او تاسو هغه اوبه استعمالوئ. تاسو دپاره په دې کې ناشنا انعامات دي. الله رب العالمین فرمایي دې کې ما خزانې پټې کړي په دې ځمکه کې. هغه ځمکه چې ما او تا ته د هغې نه فایدې را رسېږي، خو چې الله یې را باندې وخوځوي او زلزلې شدت راشي نه عذاب الله جوړ کړي. کله چې یو قوم ناشکري شروع کړي الله رب العالمین ته نعمتونه اخلي او بیا د نعمتونو د پاسه الله عذاب ورکړي. دې وجه نه کله هم موږ له ناشکري نه ده پکار. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي که تاسو د الله شکر ادا کړئ الله به درنه رضا شي. وان تشکروا یرضه لکم، الله درنه رضا کېږي په دې باندې. او لئن شکرتم لازیدنکم، د الله وعده ده شکر وکئ نعمتونه درله ډېروم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او چې کله ناشکرۍ نه شروع کړلې نو واورئ ګوره زما عذاب بیا ډېر سخت دی، زما نیول بیا ډېر کلک دی. ان اخذه علیم شدید، د الله رب العالمین پکړ او نیول ډېر کلک او ډېر دردونکي دي. ان بطش ربک لشدید، ستا د رب نیول هغه ډېر سخت دی. الله رب العالمین فرمایي. دا بیان تاسو واورېدو د زلزلې په باره کې. دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.